اللہ رسول دے دا نبی علیہ السلام دا ادب و دا احترام اعلان خو اللہ پا دے آیت کیوں کچھ استاسو مخ کی مولست اے دا ایمان خاوندانو کہ تاسو نبی علیہ السلام سر پا مجلس کے ناس ہے نو آواز بداغد آواز ننوچتا ہے دا سے خبر بکوے کہ دا حضور پاک مبارک پا کم انداز خبری چستاسو خبر دا غی نخکتای دا غد آواز نا با آواز نتیزوے دا دا پیغمبر مبارک بیادبی دا ان تحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون او که دا پیغمبر مبارک بیادبی موکلنا اغتم ضرر و رساو اغتم تکلیف و رساو او خپل آواز دی دا غد آواز نوچت کا زان دی دا سلوی خکارا کا خپل خبر دی درانی او غٹ خکارا کلی نو پزان بنی پوی عمل بم برباد شوی طول منزونا و روجے او نیکے عرصبت تلی نیو صحابی دی حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ دا آغاز لگ غٹو چی دا آیات وورد نکور کے ناستا و جڑل بے جماعت تا نراد نیو ذل رسول اللہ مبارک تا پوسو کا وی ثابت ابن قیس نخکاری سوک بمعلوماتو نکی دیکھیں انسان پتہ نہ لگی نا جوڑا بھائی جوڑ بھائی سے چل بھائی نو یو صحابی وی دا اللہ رسول عزیز اللہ معلومات روڑم نو آغلا نو چی دروازے والن ثابت ابن قیس والا روت وی سور وزی تراقلی نے مجلس تا حضور پاک مبارک تا او جمعات تا نبی علیہ السلام دنن تا پوسو کا وی دخو غرق شوے موتبا شوے ولی وی اللہ وی چه چام آواز دا پیغمبر مبارک دا آواز نوچت کا نو زان نبنی خبر عمل تبا دے نو دا ما آواز غٹ تے ما تا پتہ رچے ما آواز دا حضور پاک دا آواز نوچت کردے دے مجلس کے ما غٹ خبری کردے دی ما پا درون آواز خبری کردے دی پوچت آواز نو عمل تبا شوے دے سلازم اس کا زم نو بیارا نغٹ خبری کیے گی عمل با میں برباد شی نو آغا صحابی راغی و رسول اللہ مبارک تے علوے وی ورچ ثابت تا آواز کا چا انت لست منہم تو پا دیر ڈالا کی نیشمار دا خو غیر اختیاری دے انسان آواز اچد شی نو دا خیر دے قصدن دا سے آواز پا مجلس کی دا پیغمبر مخ کی کول چی آغا دا حضور پاک بیادبی وی لکہ بائی سڑی پا مجلس کے عالمانم ناستی نیکانم ناستی یا پلاری ناستی ترے ناستی او دا کشر کل دا پا مجلس کی دا سی اچت خبریں کئی او دا سی زان گنی لکہ چی زما دا دے خبرو دیر روی وزن دے او زما دا دے خبرو پشان خبرے دا نه زما دا پلار کولی شي او نه دا استاز کولی شي او زما دا خبرې ډېرې درنې دي او په دلیل مضبوطې دي داسې قسمه خبرې بیادبي ده نو هغه ته ووایه ثابت ابن قیس ته چې تا خو غیر اختیاري آواز اوچتېږي ته په دې ډله کې نه حساب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز لگ غٹو نو غٹ آواز کنٹرول کول آسان کار نه دی ګران کار دی لیکن اگر دون خپل آواز کنٹرول کو دون ځان له خبرې کمې کړې چې بیا به آواز چا په مجلس کې نه اورېده نو رسول الله مبارک به تپوس کو عمر تاسو وې دون ځان له آواز غلې کړ صحابو کې د پیغمبر مبارک قدر او عزت نو عالمان لیکي دلتا کہ حکم دا حضور پاک مبارک کے ہر عالم و استاذ داخل دے گورے دا استاذ مخ کی بم پا مجلس کے اچھتے خبریں نکے دا استاذ مخ کے بم پا مجلس کے دا سے خبریں نکے کہ دا استاذ کا خبر تا کمزور اخکاری خپلی تا درانی اخکاری خپلی تا وزندار اخکاری خپلی تا پا دلیل اخکاری او دا استاذ دا نظر نسپک اخکاری او دا خبرم دا نظر نسپک اخکاری دا گناہ دا عمل با دی طبعی او زان نبنے خبر دا گونے ذہن کی واچھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انما بعثت معلما دخو استاذم خلقو تا دین خیم پیغمبر زمون روحانی پلارو مونگتے دین خولے دے مونگتے عقیدہ خولے دا مونگتے نیک عمل خولے دے مونگتے خکل اخلاق خود لی دی او دا حضور پاک نا پس
دا خپل اخلاق او خپل دین او عقیده او نیک عمل څوک ښایي دا د دین د استادان چې تاسو ورته وایئ او عالمان چې ورته وایئ قسم دې دا هم د هغه په ځای درته ولاړ دي دا همغه څیزونه درته ښایي انما العلماء ورثة الانبیاء دا خو د پیغمبر وارثان دي د پیغمبر په ځای درته ناست دي نو عالمانو لیکلي دي که یو سړي د خپل استاذ په مخ کې او د خپل دینی مشر په مخ کې دقسې خبرې وکړې چې هغه د نظر نه سپک راته او دا آواز اوچت که او داسې وکتل لکه چې زه پوهېږم او ستا جي تاړو پوهېږې نه زما خبره په دلیل مضبوطه ده ستاړو مضبوطه نه را ته مجلس کې اړو د خبرو اهلیت نه لرې زه به لرم عمل تباه دی او په ځان دی نه دی خبره دې درنۍ ورسره پټ کښېنه او په طریقه ورته ووایه استاد جي دا خبره خو داسې ده قدر او عزت او احترام دا د الله دی د الله نه پس د الله د رسول او چې د الله رسول سره د چا نسبت دی قسم د صحابه به حضور پاک لا بے اودس لاس نه ورکاو ترمذی شریف کی حدیث تے حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ پلویا بے اودسه کیو جنوب وی پلار روانو وی زما د ملاقات نیت نو زکه چې زه په بیا اودسه کیوم وی پیغمبر علیه السلام سره ملاقات شو لقینی النبی صلی الله علیه وسلم وانا جنوب ارا سره میلاو شو چې میلاو شو لا سیراکل نو دې سوی وی زه غلی غوندې ووتم او ځان مې پټ که فن خانستو غلی غوندې لاړم فاغتسلت لمبل اور عالم رسول اللہ مبارک تا نو پیغمبر علیہ السلام نے تپوسو کہ اینا کنت یا ابا حریرہ ابو حریرہ کم زیوے ماوی انی کنت جنوبا فکرہتو ان اجالسکا وی سیب لوے بیعودہ سیکیوم نو ما دا خنگنل جتا سر ناستاو کم وی رسول اللہ مبارک کو فرمائے ان المؤمن لا ینجسو یا لا ینجسو مسلمان دا سے نہ پلیتی گی چی بل سرا ستڑی مشیو نکی یا بل سر ناستو نکی خیر دے دا سی مکاوا لیکن حضرت ابو حریرہ پڑھ کے ستیرے دل جیسے پلوے بے دا سیکیم رسول اللہ مبارک اللہ صلی ورکم علا والا سورکم چیزا غسلکم دا خو ادب دے دا خو احترام دے دا صحابہ قسم دے کڑے دے زمو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ کے پسورلے نہ گردے دا حالانکہ پسورلے صحابہ گردے دلی سبا دا خبر نہ دا دا حضور پاک پا مخ کے دا غید وفات نا پس تابعین ہم گردے دلی دی دا آغا ادب و دا آغا پزلے کے احترام سو چاوتے تا پسورلے پا مدینہ کے ولی نہ گردے وی کما خورہ کی چی دا دوارو جہان و مبارک سردار پروت تے مالک باغا خورہ کی پسورلے نہ گردے دا خپو دا گردے دو نا میرا غیدن نکی گی پسورلے با نہ گردو زمو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مدینہ شریفی تا تلے سورت تیرے کڑے نو دا سفر وی زم نو شاگردان وی علماء وی حضرت سکے وی بس وہ دا مدینہ منوری زمکا دا خلق پا قسمت غوانی او توی زم یو رز بیئی سار شو سار لبیاوی زم بیاو تا مرگری را گوڑ شو اے سیب دا تا سکے تا خدای مدینی لراوست منوری لا او خلق دلتا منتونا پا زارو وقت رئی ستا منگ شاگردان دوستان او تا بیاوی زم سچل شوی دے بیا پاتشو غا گیو نکا بلو بیاوی زم شاگردان وی دا سر نپریدو منگ تال باوی ولی زی حیلت و سلور دے تیرے کڑے او زم وی چراغلی مدینہ منورہ کی میں متیازی ندی کڑے یاریگم چی اسے پا دا سے زی کی متیازی حکم چی کم دے دا رسول اللہ مبارک قدم لگے دلی نو چون باقی ما پریدے چی لگلر لارشم او بالیقین غزے معلوم کم چی کم دے دا حضور پاک مبارک تشریف نہ دے اڑے چی او دسماتے حکم بیا بخیر دے راش دا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادب دا داغی احترام دا صحابہ پڑھ کے دا تابعین پڑھ کے او دا علمانو پڑھ کے